د دواړو جهانو د سردار مبارک زمانه ده او دا قاعده ده چې څوک غلو کړي نو السارق والسارقة فاقطعوا ایدیهما د غل نه به هم لاس کټ کې او که یو ښځې غلو کړو هم به ترې لاس کټ کې د لسو دراهمو په برابر غلو کړي 10 دراهم د هغې په برابر غلو کې لاس به ترې کټ کې د یو معزز او د مالدارې کورنۍ ښځه وه هغې غلا وکړه چې غلا یې وکړه خبره راله د دواړو جهانو سردار مبارک ګواهان پیو د دواړو جهانو سردار مبارک وي د الله د قرآن حکم داري د الله د کلام چې د دې نه به لاس کټ کېږي بس غلا شوې ده ګواهان شته لاس په کټ کېږي هغه لوی قوم و معزز او مالدار هغوی وی دا خو چې زمونږ د زنانه له لاس کټ شي دا خو ډېره زیاته بېعزتي ده دا خو ډېره بېعزتي ده دا خو د دواړو جهانو سردار مبارک له سپارش سپارش کوونکي پکار دی چې هغه سپارش وکړي او رسول الله مبارک زمونږ د دې ښځې نه لاس کټ نه کړي لکه په دې وخت کې بعضې وخت کې عدالت ته یو خبره لاړه شي نو چې عدالت ته خبره لاړه شي خلک بیا جج له او قاضي له هغه له بیا سپارشونه ګوري د سپارش او د پیسې نه کار دی ناوی مې یو سپارشي پکار دی خو یاره داسې به څوک زړه وري چې هغه به رسول الله مبارک ته دا خبره وکړي ځکه امام الانبیا ته دا خبره کوله مساک کار نه دی او هغه کس پکار دی چې هغه سره د رسول الله مبارک محبت هم ډېر زیات وي او پاک پیغمبر مبارک خبره مني هغوی سوچ و فکر کو په نظر کې حضرت اسامه رضی الله عنه راغی حضرت اسامه رضی الله عنه څوک دی دا د زید ابن حارثه زوی دی زید ابن حارثه څوک دی دا د خدیجې رضی الله عنه غلام حکیم ابن حزام د خپل ترور د خدیجې رضی الله عنها لپاره اغوستی او بیا چې خدیجه رضی الله عنها د امام الانبیا په نکاح کې راله نو زید رضی الله عنه هغې بیا د دواړو جهانو سردار مبارک ته ورکړه یا د الله رسوله دا واله او په غلامانو کې لومړي ایمان زید راوړی دی د دواړو جهانو سردار مبارک ته ډېر زیات خوښ و خلکو به ورته زید ابن محمد وی زید د محمد صلی الله علیه و آله وسلم زوی ډېر ورته ګران و بیا ته الله پاک منع وکړه زید ابن محمد به ورته نه وایي مینه ورسره زیاته وه نو اسامه رضی الله عنه دا د زید رضی الله عنه زوی و هغه سره هم ډېره مینه وه په یو پتون په یو اړخ کې په غېږ کې به د دواړو جهانو سردار مبارک سره حسین رضی الله عنه نو په پتون په بل غېږ کې به ورسره اسامه رضی الله عنه یو ورځ اسامه رضی الله عنه ورسره په غېږ کې دی د ماشومانو پوزه راوبېږي که نه نو پاک پیغمبر مبارک وله په خپلو لاس باندې پوزه پاکوله عایشې رضی الله عنها ورته وایي د الله رسوله زه به ورله پاکه کړمه وایي عایشې اسامه سره مینه کوه وایي زه ورسره مینه کوم مینه ورسره کوه او چې کله د دواړو جهانو سردار مبارک وفات کېده اسامه رضی الله عنه وایي زه ورله رالمه چې رالم وله وی پاک پیغمبر مبارک ډېر زیات په تکلیف کې و وی هغې وخت کې هم لاس اوچت که وی زه پېښ شم چې ما ته دعا کوي ډېره مینه یې ورسره نو دغې خلکو وی چې یاره سپارش به اسامه رضی الله عنه کوي ځکه د رسول الله مبارک ورسره مینه ده او د ده هم ورسره مینه دی به سپارش کوي اسامه رضی الله عنه ته وی هغه لار پاک پیغمبر مبارک له چې د الله رسوله دې پلان کې ښځې غلا کړې ده نو که دا د معزز خاندان سره تعلق ساتي نو که د الله سې تاسو کټ کې دا ټول خاندان یې شرمېږي د دواړو جهانو سردار مبارک چې دا خبره واورېده ډېر زیات په غوسه شو ډېر خفه شو اتشفع اسامه رضی الله عنه تر دواړو جهانو سردار مبارک فرمایي اتشفع فی حد من حدود الله د الله چې کوم حدود دي په هغې کې سپارشونه کوي الله وی چې څوک غلو کې که سړی دی او که ښځه لاس په کټ کې او ته ما ته وایې مه کټ کوه پخواني خلک چې هلاک شوي دي د دې وجې نه هغه امتونه هلاک شوي دي چې د شریف خاندان والا به غلا وکړه نو هغه به یې پرېښوده او چې غریب
کس بغله وکړه هغه له به سزا ورکوله د دې وجه خو الله پخوانی خلق تبا کړی دي ته په دې کې سپارښونه کې او بیا امام الانبیاء سوی والذي نفس محمد صلى الله عليه وآله وسلم بيده زما دې په هغه ذات باندې قسمی چې زما روح او د محمد صلی الله علیه وسلم سا دا دغه په لاس او دغه په قدرت کې ده که زما لور فاطمه غلا کړې وي به ما دغه نه لاس کټ کولې زما بچه فاطمه زما لور د ما تګرانه ده نو کاغه غلا کړې وې کنه دا غینه به مې هم لاس کټ کولې دې ته عدل او انصاف وای چې دانا چورګه د مالداري کورنۍ ده نو لاس په نه کټ کو او که د غریبي کورنۍ ده لاس په کټ کو نه رسول الله مبارک وي که زما بچی وي کنه هم د الله حکم د کاغه غلا کړې و ما به لاس کټ کو دیتا عدل او دیتا انصاف وي فیصله چې کېږي هغه به د عدل فیصله کېږي هغه به د عدل نظام به وي نو چې د عدل فیصله وي هر څه به برابر وي نظام به برابري نن د ځمکې د سر د پاسه عدل کم دی د ځمکې د پاسه انصاف کم دی که کافر دی هغه صاحب هغه هم ظلم کوي کافر هغه هم ظلم کوي انتهایی ظلم کوي او که مسلمان دی صاحب مسلمان هغه هم ظلم کوي عدل نشته عدل کم دی د کافرانو ته وګوره هغوی بچو سره دومره نرمي کوي چې د هغې وړوس اندازه نشته هغه چې کم یورپي ممالک دي بچي له ډب نشي ورکولی بچي ته ستغه نشي ویلی که ډب دی ورله ورکه او ستغه دی ورته ویله بچی به لاړ شي صاحبه پلار باندې به دغه وکړي عدالت ته به لاړ شي ما ته پلار سخته ویلې ده ما له پلار ډب را کړی دی پلار به راوغواړي ولې دی ورکړی پلار ته به سزا میلاویږي هلته انتهایی نرمي ده نو صاحبه زمونږ خلکو کې انتهایی سختې دی یو بچی دی نابالغه دی د الله حق هم پې لا نشته نابالغه ماشوم دی د الله حق هم پې نشته هغه نابالغه ماشوم که د چا نه د 100 روپو د 50 روپو لوټ پټ که او پلار ته چوي صاحب پلار به راګیر کې او چتوار اخلاصو تر دومره وي چې بعضې وخت کې پکې هغه ماشوم بېغمه شي مړ شي پکې نه دونه سختې به هم نه کې دونه ظلم به هم نه کې داسې به هم نه کې الله به درنه تپوس کوي یو خوا نرمي بل خوا زیات سختې د عدل او د انصاف نه به کار لري